د ټیک ټاک سټار زیبا ګل د موټر په اکسیډنټ کې مړه شوه. په دغه خبر کې څومره حقیقت دی تر اخره پورې را سره پاتې شئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. دا ویډیو شروع کېدو نه وړاندې کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني دې وکړي زموږ چینل قرار کلیک ته ضرور سبسکرایب کړئ او سره د ټلې نشان هم ووهي. ملګرو مشهوره ټیک ټاکره زیبا ګل د ګاډي اکسیډنټ کې مړه شوه. د هغې تصویران ډېر په تیزۍ سره وایرل شوي دي او ډیرو مینوالو یې پې افسوس کړی دی او ډیر خفه دي. ډیرو ملګرو د زیبا ګل په باره کې غوښتنه کړې ده چې دغه خبر حقیقت دی یا دروغ. ملګرو موږ د زیبا ګل په باره کې معلومات وکړو. موږ ته دا خبر راغی چې زیبا ګل نه ده مړه او ژوندۍ ده. دغه تصویران چا د خپل پیج مخکې کولو دپاره پوسټ کړي دي او دغې کې هیڅ حقیقت نشته چې زیبا ګل مړه شوې ده. زیبا ګل په دوبۍ کې ژوند کوي او ټیک ټاک ده. ملګرو داسې ډیر خلک شته چې د خپل پیج مخکې کولو دپاره داسې مشهور شخصیت مړ کړي چې په هغه باندې د هغوی پیج مخکې شي او لایک فالوور یې زیات شي. ملګرو دا ښه خبره نه ده چې یو کس ژوندی وي او تاسو یې د خپلو مفادو دپاره مړ کړئ. ملګرو دا و نننی خبر چې زیبا ګل ژوندۍ ده او مړه نه ده. دغه خبر کې هیڅ حقیقت نشته. ملګرو د نور معلوماتو دپاره د سره زموږ قرار کلیک چینل سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. مننه کوم چې ویډیو مو سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د الله په امان.